که غواړئ چې په ورځنیو چارو کې مو څوک دوکه نه کړي او نه تاسې څوک دوکه کړئ، نه تاسې په چا ظلم وکړئ او نه څوک په تاسې ظلم وکړي، او له هرې ګناه په امان اوسئ. همداراز په هره ورځنۍ چاره کې بریالي راووسئ. نو له کوره د وتو پر وخت دا دعا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله له کوره وځئ نو دا دعا وایي: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. د الله تعالی په نوم می توکل دی او له د هغه له مرستې پرته هیڅ نشي کېدای. په همدې حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان د کور نه د وتو پر وخت دا دعا ووایي، دته ویل کېږي چې هدیت وکفیت ووقیت وتنهى عنه الشیطان. هدایت درته وشو، ذمه دې واخیستل شو، وساتل شوې او شیطان له ده ډډه کوي. امام ابو داود د دې حدیث په اړه زیاتوي چې یو شیطان بل ته وایي د هغه انسان سره به څه وکړي کله چې دی وساتل شي، هدایت ورته وشي، ذمه یې واخیستل شي. که غواړئ چې په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ، له کوره د وتو پر وخت همدا دعا وایئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.